هغه ته موږ کولی شو د ریاست له معرفي وروسته مثلا ریاست راته ښیي چې د ما دغه ملګری دا د محمود په نوم باندې دې ته دا او دا اختیارات ورکړه، یو شهید دې ثبت کړای شي، یو شهید دې ډیلیټ کړای شي، یو شهید دې تغییر کړای شي، یو شهید دې تایید کړای شي. د کومو ولایتو مثلا په هغه کې هم دغه برخه دغسې تطبیق کېږي لکه ډلګي مشر په برخه کې. د جهادي ارزښتونو محترم ریاست لخوا موږ ته ویل کېږي چې د پکتیکا ولایت د یحیی خیل ولسوالي هغه اختیار دې سړي ته ورکوي چې هغه راولاړېږي او دا ثبتوي. د زابل ولایت د پلانکۍ ولسوالي هغه تایید دې ملګري ته ورکوي چې هغه شهیدان تاییدولی شي چې وایي دې معلومات ما وکتل دغه دقیق دی او دا لاړ. اوس چې کله جهادي ارزښتونه هم تایید کړو د هغه په دې خپل پروفایل باندې شهید پروفایل باندې یو بل ستوری هم اضافه سو د ستوري نښان. کله چې هلته ماوس کرسر ورنږدې کوي په هغه ځای کې تا ته وایي چې دغه شهید دوو برخو تایید کړی، هم ډلګي مشر او هم د جهادي ارزښتونو محترم ریاست، چې دغه د شهید معلومات نهایت بشپړ شو. محترمینو راځم د کمپیوټر برخې ته او په کمپیوټر کې غواړم منیو په منیو باندې هر هغه برخې چې هغه اړتیا یې ده هغه په عموم کې درته تشریح کړم او یو لنډه یادوري وکړم او په ضمن کې بیا راځم دغه نورې برخې چې کومې د ثبت برخه ده په هغه برخه کې بحث کوم یا ځینې نور موضوعات دي هغه به په لنډو ویډیوګانو کې انشاءالله تعالی راواخلم. ویب سایټ ته راځو. په ویب سایټ کې لومړنی چې کله تاسې د ویب سایټ دغه ډومین چې ده هغه شهیدان ډاټ کام په نوم باندې ده. دغه دلته چې په دې صفحه باندې ولیکل سو شهیدان ډاټ کام. کله چې دا تاسې هر براوزر کې راخلاص کو نو د شهیدان ډاټ کام په نوم باندې تاسو ته دغسې یو صفحه خلاصیږي لکه دا عملاً چې وینئ. په دې صفحه کې دلته موږ یو ترتیب برابر کړی ده چې تاسو دا د اپلیکیشن په ډول باندې ووینئ. لکه په دې براوزر کې پاس لیکل شوي دي د اپلیکیشن خلاصول، ولې تاسې لومړنی ځل چې کله ووینئ هلته د هغه ځای ته چې کله ماوس ورنږدې کوئ تاسو ته به لیکي چې د اپلیکیشن له همدې ځای نه انسټال کړئ. بیا کولی شئ د براوزر نه علاوه دا په ډیسکټاپ باندې یو د اپلیکیشن آیکن درته پروت یو د هغه ځای نه بیا هغه اپلیکیشن وکاروئ. خو کله چې راخلاص شو دې اپلیکیشن ته موږ شپږ ژبې انتخاب کړي دي. په شپږو ژبو باندې تاسو کولی شئ دا اپلیکیشن انتخاب کړئ. اوس کله چې یو څوک بلد نه یو دا سایټ د لومړي ځل لپاره راخلاص کړي هغه که په بله ژبه کې مثلا بای ډیفالټ دا پلیټفارم په پښتو ژبه کې جوړ شوی. اوس که پښتو ژبې چې ته بیا بل څوک غواړي نو ښه والی دغه ده چې د عمومي صفحه کې تاسې ژبې انتخاب کړئ، پښتو ده، دري ده، ازبکي ده او عربي ده، اردو ده او انګلیسي ده، هره ژبه چې تاسو خوښه وه. کله چې دا ژبه مو خوښه کړه اوس دوام ورکوه او دغه سایټ ته داخلي